د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت د ژوند حالات آغاز ذکر کېدل. د دې پر خبره راورسه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت هغه په جهر باندې ښکاروالی باندې شروع شول. کفارو مخالفت په جهر باندې او په زور باندې شروع کړل او د اسلام رڼاګانې چې دی مکې نه بارم شروع شولې. لکه مخکې جمعې کې مونږه د ازد قبیله مشهور صحابي زماد ازدی رضی الله عنه واقعا ذکر کړه. چراغل او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو. اسلام الله زړه ته کوز کړل او ایمان راوړل. یو لسم هجری و یو بل مشهور شخصیت چې هغه د یمن اوسیدونکو و د دوس قبیله و طفیل بن عمر الدوسی رضی الله تعالی عنہ. د دنیا د عربو دا ماحول حج ته برتللو او د کفارو سره غم داو چې کله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کار شروع کړو چې دا به اوس حج ته بخلګ راځي عمره ته راځي او د خبره به واوري مونږ به نو یو لسم هجری باندې طفیل ابن عمر الدوسی چې دا د یمن قبیله او د خپل قبیله سردار او حاکم او بادشاه و. د عربو دا طریقه و چې د هر یو قبیله به ځان ته حکومت او ځان ته بادشاہي کوله. نو دا د ازد قبیله د دوس قبیله بادشاه و طفیل ابن عمر او خيار سره و ډیر زیرکه شاعر و. هغه وخت به د شاعر ډیر قدر کېدل او به دا غنه چې دا ډیر خيار سره ده. نو دی قریشو ته پته ولګی دا چې طفیل را روان ده او اسه نه د خبره و. نو څنګه کسان تیار کړلو پس مخې ته ما ولېګلو ډیر تو د هر کلیو په خیر علیه ته السلامونه ته وکړلو. اگر چې مخکې دوی داسې نو کړی دوی دا طفیل ابن عمر هغه پیژندل خدا سے کار چې نو کړل د دې په ډیر ګرم جو شی باندې ملاو شلو سلامونه سره او ډیر اکرام او د عزت خبره سره وکړلې. خو اخر د خپل زړه مراد هغه تر خارا کړو. طفیل رضی الله ته وی الګا طفیل ته کو د نیمون کلی تر اغله مکې ته وګوره خیال بکوي په دې مکې کې یو سړی مو کې پیدا شوی دا داسې سړی دا چې قد شتت امرنا وفرق جماعتنا. داسې سړی دا د مونږ ټول کار تسنس کړل وفرق جماعتنا ای مونږ اتفاق ارسل اړل په اتفاق راته ګډ وډ کړل. کله چې باطل پرست سره حق پرست حق نه مني ناغو وی چې د موږ سره اتفاق نه کوي. یره دا کله ورانوي یره دا علاقہ ورانوي دا خبره په حق پرستو کوي کی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې دا وای دا رسول الله صلی مقصد وو چې قد شتت امرنا وفرق جماعتنا ایمون کار تسنس کړلو فرق جماعتنا ایمون جماعت اتفاق دا ټول او په خبرو کې داسې جادوګری دا چې یو فرق بین الرجل و ابيه سړی د خپل پلار نه جدا کړ پلار او زوی سره جدا کړلو و بین الرجل و اخيه ورور د ورور نه جدا کړل ورور سره په اتفاقی کړلو و بین الرجل و زوجته خزو خاوند سره په منځ کې په جګړه واړو جدا کړل سره. او دا مقصد د دې لپاره کوو چې تم ور د خپل قبيله سردار مشر حاکم مونږ لاړو تاسو نشو چې تا خرابونه کی چیرته خبره وانه وره ډیره خبره وته کې طفیل ابن عمر الدوسی خپل فرمایي چې ما کلکه اراده وکړه چې دې سړي خبره ونه واوره ځکه دا خو د ما خیر خو دي خدای چې زې پوي کړم نو دې سړي خبره به نه مانم. او طفیل ابن عمر الدوسی رضی الله عنه یو عجیب کار وکړ چې مالوچ پیدا کړل هغه په دې غوګونو کې ومنډلو چې چېته په نا خبرې کې مې د خبره وانه ورما. الله رب العالمین چې کله کوي الله رب العالمین اسباب جوړ کې ورونو. طفیل ابن عمر غوګونو کې مالوچ پکې کړی دي او حرام ته راځي حرام تراغله طواف دې پر چې کله طواف تراغله رسول الله په مانځ باندې ویلاړ او د قران تلاوت کوله نو د مالوچ په باوجود څنګه خبرې دی غوګونو تراتلا دوی خداوي چې د مون الها او ته کنزلې کوي سپکه رد وي د مون سپکاوي کوي مون پسې بد رد وي. طفیل ابن عمر څنګه خبر وږي خو نه کنزلیو لکه دا دی
اسارولو د پاره شر جی ډیر سپک زبان خو دوی مونږ په څه بده خبرې کی مونږ ته گمراه وي او چې کله زه واوري یره خو ته خبره مونږ طفیل ابن عمر ته خبر رانو طفیل ابن عمر رضی الله فرمایي چې ما خپل ځان په خپل ملامت شروع کړل چې طفیل ته څه کمکل سړی خو نه سردار شاعر خلق دی په خیارتي باندې بلی نو دا وګونو کې چې معلوم دا د کمکلو کار نه کړ نو زر مې دا معلوم دي وګونو نه راو دا بده خبرې نه دي رسول الله صلی قرآن واورید او ډیر زیات متاثر شوم دا څومره خو قرات دا څومره خوږی خبرې دي د الله کلام پای کې خوان دا مزه ده امه واورید او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فارغ شو کور ته لاړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده کور ته لاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کور ته ورالم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کافرو قریشانو هغه خو زه ډیر زیات خپه کړم ته مطالب ډیر خبره او وسوسه چې دا بده ردی مونږه او ته وي او دا کوي یا رسول الله تاسو کوم سوالوس ما واوریدو دا ټول بده خبره نه دي نو ته څه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي چې زما دعوت دا چې د الله توحید ومنو او دویم دعوت مې دا چې ما رسالت ومنو او به ته د قران آیتونه نورم وي طفیل ابن عمر الدوسی دومره زیات متاثر شو کلمه په دقه ځای باندې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مشرف اسلام شول لوی دولت خاون شورونو ځان باندې د الله لاک شکر علما فرمایي چې کوم شکرونه ډیر لازم دي پای کې یو دا شکر په انسان هر مؤمن باندې لازم ده چې الحمدلله چې موږ الله اسلام نصیب کړی کافر خاصه شکرونه والے وي ډیر مالدار وي خدا همیشه کې ایمان رانوړ د جهنم خورا ټول دنیا بادشاہي د وسره او چې مرګ نه بعد همیش د جهنم خوراک انسان جوړيږي او د دین انسان په څه باندې بچ کیږي الله په توحید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت په اقرار باندې دا مونږ ته الله نصیب کړی دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله طفیل ابن عمر اسلام راوړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کله کې واده و رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ورځ تیرې دلې مکه کې وو د حج نه فارغ شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو رسول الله صلی الله علیه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زکلی ته سم خپل قبیله ته دوس قبیله ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تب دا کوي چې اسلام ته خلک راغواړي دین ته خلک راغواړي توحید او سنت ته خلک راغواړي د دعوت کار وکړي اوس خلکو ته دا کلمه رسوي طفیل رضی الله عنه فرمایل انی اراجعهم ومطاع فيهم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ما خلق خبره مني په دوست قبیله کې د ما خبره منل شي ځکه بادشاہ یم خورونو دا د طفیل ابن عمر الدوسی خوشګمانی وا چې خلق د ما خبره مني دا الا پته ولګي چې تا وې ته بیان وکي دا ورستو دا سنو ورستو حالات دا سنو طفیل ابن عمر دا خبره چې انی مطاع فيهم خلقو دغه مطابق جواب ورکړ په هر صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم له رخصت شول خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو درخواست وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ز خپل کلی ته قبیله ته زما یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو الله نه دعا وکړه چې مال ته الله یو نخ راکړي یو نخ یو نشانه را سره وي ځکه یو خلک بس څنګه په یو شی باندې قائل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله طفیل ابن عمر الدوسی ته الله یو نخ ورکړي او نشانه ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا نه بعد روان شو چې کله ته نږدې شول د دې تندې په میانس کې ورنا پیدا شول دا ایمانی رڼا ورونو کله کله الله رب العالمین دنیا کې په مخونو کې ښکارږي با صحابه نور ته ان شاء الله راشي الله ښکار کړي و رڼا الله ور کړو ظاهري رڼا به سره د طفیل ابن عمر په دې تندې کې رڼا پیدا شول لکه د بیټرۍ په شان د رڼا خدای وې اړېدل چې یا الله کاوز دغه څه زلاړم دې نه مې رڼا خېږي نو خلک به وي چې ګوره د پلان کې دین پرې خو نو شکل بدل شول بل دین ته واوړه د شکل بدل شول یا الله ما دا رڼا بل ځای ته منتقل کړ نو د دا رڼا الله د امسات او چابک ته الله راوړل دا باغ سره وا باغ باندې به ګرځیدل رڼا به دې وجه نه د طفیل ابن عمر لقب چې د ذنور ده د رڼا والا د سره به رڼا وا ګرځیدل په باغ باندې او دا رڼا د ایمانی رڼا وی الله دا په قبر کې دا رڼاوي
مؤمن سره قیامت کې به مؤمنانو سره دا رڼاوي سره دي. سوره حدید کې الله دا ذکر کړی دا. الله فرمایي یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبایمانهم. الله فرمایي د قیامت پر ورځ رسول الله ته به ویني مؤمنان خلق دا وینه بخی طرف ته مخ ته برنا روانه منډه وته نه وای دی پرنا کې مؤمن روانه. او سوره تحریم کې الله فرمایي یوم لا یخزي الله النبي والذین معه. الله به د قیامت پر ورځ مؤمنان نه رسوا کوي ایمان نبی بخپل نه رسوا کوي. نورهم یسعى بین ایدیهم وبایمانهم خی طرف ته مخ ته ورناګانې برواني منډه وته نه وای پرنا کې برواني. والله فرمایي دوی به الله نه دعاګانې وغواړي ربنا اتمم لنا نورنا یا الله موږ رڼا موږ ته کامله وساتي پورا واغفر لنا الله موږ ته بخنه وکي انك على كل شيء قدير. الله ته په هر شي باندې قدرت والے. نو دا رڼا دا به مؤمن سره په قبر کې وي دا په حشر کې سره وي کله چې تیاری وي خلک په تیارو کې وي. نو بهر سره رڼا سره کور تر اورسه دا اول سره پلار او خزه ملاو شو تو فعل د لازم. نو دوی ته اول دا خبره وکړه چې کلام علی حرام کلامی حرام علیکم حتی تؤمنوا بالله وحده. خدای ما سره خبره بندي حرام دی پتا باندې دار پلار ما تاسو سره خبره بندي تر کومه پورې حتی تؤمنوا بالله وحده چې د الله په توحید باندې ایمان نه وی راوړی زه تاسو سره خبره نه کوم. هغه ته چې موږ ته توخه چې اسلام څه شي دا ته څه وی د الله باندې توحید معنا څه ده. توحید معنا دا چې د الله توحید ومنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت اقرار وکاو. نو دواړو په باندې ایمان راوړو پلاریم ایمان راوړو او دارنګه خزیم ایمان راوړو. خو خزی وا خبره وته وکړه چې ته دا خبره کوي چې لا اله الا الله الله نه علاوه بل اله نشته هیڅ کار جوړونکو اختیار من نشته. موږ په دې کور کې چې دا بوت پروت ده دام څه نشي کولای. طفیل ابن عمر وته وی چې دام یې څه نشي کولای ټول اختیارات دی الله سره دي. الله چې څه کوي هغه واړي هغه کوي اختیارمن الله دا. دواړو سره اسلام ومنل قبيله ته راغله قبيله ول سره مخالفت کوله نه منله سره او دا خبره چې انی مطاع فیهم دا خوشګمنی وسره پاوي باندې وروره چې کله ته حق بیان کې بیا پته لګي د خلکو د چې دا مخکې خبره منله شو بادشاہ او پاوي باندې او چې کله د الله د دین خبره وکړه نو بیا سخت مخالفت شروع کړ. تر دې حدیث بخاری و غیره کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره زیات دی خپش ول د قوم نه چې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا مکه ته یا رسول الله ان دوسا هلكت وعبت وعصت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوس قبیله هلاک ده خبر نه مني انکار کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فدع الله عليهم اې د الله صلی الله علیه وسلم ته خیره وکړه چې الله یې توبه نه مني خبره دومره پورې ورسه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سوکړل او لاسونه الله ته پورته کړو خلق یو بل سراوي چې هلاکت دوسن دوسیان د دوس قبیله هلاک تباشو ځکه چې د الله رسول ته خیره وکړي نو بسنه نه هلاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره سر خیره نه کوله لکه د موږ بشان چې معمولی د مزاج نه مڅوګر سره لګه خبره خطا به رنگ خیره موږ ته معمولی کار کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر انتهایی موقع باندې بعض وختونو باندې خیره کې داس خیره رسول الله صلی الله علیه وسلم زر نه کوله. رسول الله صلی الله تعالی سونه پورته وو رحمت للعالمین سو دعا وکړه اللهم اهد دوسا وآت بهم یا الله دوس قبیله ته هدایت وکي الله او یا الله مونږ ته دل ته راولې مونږ ته راولې الله نه ته هدایت سوال وکړه. بیا وی ته چې لاړ شه طفیل ابن عمر چې دې لاړ او یا کورنوي سره اسلام راوړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ډېر غټ اثر او یا کورنوي او اسلام راوړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا د غزوه خندق نه بعد طفیل ابن عمر دا خلق راوستلو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو کړلو او دته یو ډیر لوی د لپاره د فضیلت خبره داوا د طفیل ابن عمر الدوسی دا د کلی او ابو هريره رضی الله عنه د په دعوت باندې ابو هريره رضی الله اسلام راوړی ورونو ګور اریو انسان چې وی ډیر لوی شان والا انسان وی دغه شاته د چا دعوت وی ابو هريره رضی الله عنه په هر ځای کې بیانې چې حدیث درس وی یا حدیث بیان وی
نو دا خبره په کې ډېر راځي چې ان ابي هريره رضی الله تعالی قال ابو هريره رضی الله عنه دا به ډېر واوري خو دې شاته طفیل ابن عمرو الدوسی دا چې الله رب العالمین دې هغه په دعوت باندې دومره غټ مفتی دومره غټ محدث دی امت ترا کړی دا د طفیل ابن عمرو د دعوت هغه اثر دی او دغه خیر خوایي وا چې الله رب العالمین ابو هريره الله ته د په دعوت باندې ایمان نصیب کړل او څومره لوی مقام الله هغه ته ور نو هغه ته الله په دې باندې اجر ورکړي طفیل ابن عمرو الدوسی دغه پورې موجود و رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو ابو بکر رضی الله په دور کې کله چې مسلمه الکذاب خلاف جنگ شروع شول نو طفیل ابن عمرو الدوسی پای کې شامل و او پای کې د شهادت په لوی مقام باندې ورسېد او دا ډېر خیرخواه سړی و او ډېر رښتینی سړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ راغله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خوب کیو موږ د قبیله یو سړی ولید یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینم ما سره راغله و د دوش قبیله نه او دلته کې به راغله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ما ولید په خوب کې وینم چې ډېر خاصه شکل او ډېر خاصه صورت والا ده ډېر مزیدار ده خو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسونه دای پټ کړیو طفیل ابن عمرو ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خاصه شکل والا خدا لسونه داسې پټ کړیو نو ماته له تاسو وکړه چې دا ته ډېر خاصه شکل والا جنتی شکل ښکار خدا لسونه ته ویل پټ کړی نو هغه یو کار کړو اکثری هغه دا کار کړو چې کله راغله د خپل کابینې د مدینه کې دی بیمار شو او بیماری نه دومره زیات تنگ شول چې اورید د خپل چاړه راواخسته او د ګوتې ځان نه غوڅې کړې چې ګوتې کړې دا غینه دا وینه دومره زیاته او بهدله چې هغه ته وفات هم شو نو حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته هغه وایي چې ماته الله رب العالمین دا سوې چې ان لن نصلح ما افسدت زه هغه شی نه درست کوم چې تا په خپل خراب کړی ده ځکه دا ځان خو مونږ ته الله را کړی ده خدا خو دې لپاره نه چې سبا ځان نه لاس خوسوم یا به ځان مړ کوم یا به ځان په تماچې باندې ولوم یا به زهر اسکم دا خو دې لپاره نه ده کنه الله رب العالمین ته فرمایي چې تا موږ سره بخشش ده خو دغه ځای تا په خپل خراب کړی ده دا به موږ نه درست کوو د دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه چې یا الله غته دې بخنه کړی ده یا الله د لسونو ته یې بخنه وکړي مسند احمد کې دا صحیح روایت ده نو دغه دا خوب ورته طفیل ابن عمرو دی خوب اکثری ته په مرشوي دا او بیا هم فائدہ ورسوله ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس ته پارم دعا وکړه چې الله د لاس تم بخنه وکړي طفیل ابن عمرو دا لوی شان والا شخصیت او دا یو لوی د اسلام فتح وا چې الله رب العالمین یو سردار یو حاکم هغه تم د اسلام نعمت ورکړل او بیا دې ډېر لوی کردار ته دا واغسته چې د دوست قبیله اکثریت خلک دغه د وجنه چې ابو هريره الله پاکي کې و اسلام راوړل ان شاء الله موږ دا خبره بیانوله چې کفارو د اسلام د دعوت بندولو لپاره کوم کارونه کولو یو کار مخکې ذکر و چې هغه دا چې کفارو دا کول پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خطا او غلط نمونه کې خدل یاغي مخکې جمعه کې او کړو ان شاء الله نور د کفارو کارونه چې د اسلام دعوت بنشي هغه د پاره کوم کار کول ان شاء الله باغه وینده جمعه کې بیانو بتوفیق الله تعالی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم